اشرف غني د کرزي لخوا عبدالله ته د دولتي څوکۍ غوښتنې وړاندیز رد کړ. پخواني ولسمشر حمید کرزي نن له ولسمشر محمد اشرف غني ته وړاندې کړې ده چې عبدالله ته حکومت کې 50 سلنه سهم ورکړي او ترڅنګ یې د همشموله حکومت په جوړېدو ته غاړه کیږدي چې غني دغه وړاندیز رد کړی دی. یوې باوري سرچینې صحیحون ته ویلي چې اشرف غني حمید کرزي ته ویلي دي چې نه غواړي بیا راتلونکي 15 کاله معیوب حکومت او مزاحمتي رقیب ولري. د سرچینې په خبره اشرف غني حمید کرزي ته څرګنده کړې که څوک غواړي سولې پروسې سره همکاري وکړي او خپل رول ولوبوي د سیاسي څیرې په توګه دې ملا وتړي. حکومت ورته زمینه سازي کوي خو هیڅکله به چا سره واک ونه ویشي ځکه ټاکنې پای ته رسېدلي دي. سرچینه زیاتوي ولسمشر غني ویلي چې افغانستان کې باید د نه منلو فرهنګ پای ته ورسیږي او د حکومت زیات تمرکز د سولې پر بهیر او د هیواد لپاره په ځینو نور مهمو راتلونکو پلانونه دي. ولسمشر غني له کرزي سره د نننۍ لیدنې پر مهال همداراز حمید کرزي ته بلنه ورکړې چې د لوړې مراسمو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز ښاغلي کرزي له خلیلزاده غوښتي وه چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې باطل اعلان کړي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله پامان.